دوستانو سلامونه. نن درته په انسټاګرام کې د یو کار آپشن ښیم. کیدای شي بعضو ځایونو کې یا هیوادونو کې دغه آپشن فعاله نه وي یا نه اوسیږي هغه هیوادونو دپاره یا هغه ځای دپاره، خو کوم ځایونو کې چې کار کوي هغو لپاره دا یو ډېر بهترین آپشن دی. نو دې آپشن فعالولو سره تاسو کولی شئ چې کوم غیر اخلاقي کوم څوک تاسو ته یو څه رالیږي په انسټاګرام کې، نو هغه تاسو ته بلر ښکاره شي یا خیره غوندې. هغه څنګه کولی شي آپشن څنګه فعالول شي؟ تاسو به انسټاګرام ته لاړ شئ او بیا پروفایل باندې کلیک کول نه وروسته د درې خانو باندې کلیک وکړئ او بیا ولته لاندې راشي تاسو میسیجز اینډ سټوري ریپلایز په دې به کلیک کړئ او بیا هلته ګورئ تاسو واټ یو سی ان میسیجز نیوډیټي پروټیکشن په دې آپشن به کلیک کړئ. ګورئ فعلا دا آپشن غیر فعاله دی، نو تاسو که دا ډول غیر فعال تاسو به پې کلیک وکړئ او کلیک کول نه وروسته ګورئ هلته لیکي ټرن آن نیوډیټي protection وبخښئ. Technology on your device blurs photos and chats. If nudity is detected, you can turn it off anytime. نو دې آپشن فالوور سره کله چې تاسو څوک ډایرکټ په هغه کې ډایرکټ تاسو ته په میسیج کې د انسټاګرام څوک یو څه رالیږي، که پکې څه یو داسې غیر اخلاقي هغوي، نو هغه به خیره کیږي. نو تاسو یې هر کله لیکلي دي تاسو یې هر کله آف کولی شئ. نو زه فعلا غواړم چې دا آن کړمه، نو ټرن آن باندې به کلیک کړمه. نو دې سره به کله هم تاسو ته څو غیر اخلاقي هغه په انسټاګرام کې رالیږي، نو تاسو ته به یې خیره ښکاره کړي. نو دا به د نن ویډیو، که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ، که کوم نظر پوښتنه لرئ زموږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ در سره سبسکرایب یې کړئ چې په راتلونکي کې نورې ویډیوګانې هم زر سره شریک کړم. او تر بلې ویډیو په پاک او مهربانه رب سپارم.